I got scared. زه ویریدم. I got scared. زه ویریدم. اوس که چېرته یو کس داسې ویل غواړي چې زه ویریدم نو هغه ویلی شي I got scared. د دې مطلب دی چې زه ویریدم. یا که څوک داسې ویل غواړي چې زه ډېر ویریدم نو بیا داسې ویلی شي I got scared too much. څنګه چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلي چې too much مطلب دی ډېر زیات. I got scared too much. زه ډېر زیات ویریدم. Don't be scared. اوس د دې څه مطلب دی؟ Don't be scared. د دې مطلب دی چې مه یریږه. Don't be scared. مه یریږه. SCARED scared مطلب یریدل. که چېرته تاسو چاته دا ویل غواړئ چې مه یریږه Don't be scared یا زه ډېر ویریدم نو بیا I got scared too much. My wish has fulfilled. زما ارمان پورا شو. My wish has fulfilled. زما ارمان پورا شو. My wish will fulfill soon. زما ارمان با ډېر زر پوره شي. My wish will fulfill soon. زما ارمان با ډېر زر پوره شي. I am exhausted. زه ډېر زیات ستړی یم. I am exhausted. زه ډېر زیات ستړی یم. EXHAUSTED exhausted. exhausted مطلب ستړي کېدل. I am exhausted. د دې مطلب دی چې زه ډېر ستړی یم. I am sleepy. ما ته خوب راځي. I am sleepy. ما ته خوب راځي. I am very sleepy. ما ته ډېر زیات خوب راځي. I am going to sleep. زه ځم چې ویده شم. I am going to sleep. زه ځم چې ویده شم. I'm happy to see you. مطلب زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو مې وکتلې. I am happy to see you. I am happy to see you. I am glad to meet you. تاسو سره چې ملاو شو نو ډېر زیات خوشحاله شو. I am glad to meet you. د دې مطلب دی چې تاسو سره چې ملاو شو نو ډېر خوشحاله شو. Oh I see. آیا تاسو ته پته شته چې اوس د دې څه مطلب دی؟ دا یو داسې فرایز دی تقریبا چې دا هر چا اورېدلی دی او موږ یې په هر ځای کې اورو خو زیاتره خلکو ته د دې هیڅ پته نشته چې د دې څه مطلب دی. Oh I see. د I see مطلب دی زه پوه شم. I see. زه پوه شم. کله چې یو کس وایي چې څنګه چې په پښتو کې وایي زه پوه شم نو همداسې په انګلیش کې ویل کېږي Oh I see مطلب زه پوه شم. Don't make excuses. بانې مه کوه. Don't make excuses. د دې مطلب دی چې بانې مه کوه. اوس که چېرته تاسو دا ویل غواړئ چې چاته ووایو چې بانې مه کوه په انګلیش لینګویج کې نو تاسو ویلی شئ Don't make excuses. د دې مطلب دی چې بانې مه کوه. EXCUSES excuses. د دې مطلب دی بانې. excuser بانګر. یو بانګر انسان ته ویل کېږي excuser. excuser. اوس که چېرته تاسو دا ویل غواړئ چاته چې ته ډېر بانګر یې بیا تاسو ویلی شئ You are excuser. You are excuser. ته بانګر یې. You are excuser. ته بانګر یې. I don't believe you. زه په تا یقین نه کوم. Don't abuse him. هغه ته کنځل مه کوه. Don't abuse him. د دې مطلب دی چې هغه ته کنځل مه کوه. ABUSE abuse. د دې مطلب دی کنځل کول. Don't abuse him. کنځل مه کوه. Why did you abuse him? تا هغه ته ولې کنځل وکړل؟ Why did you abuse him? تا هغه ته ولې کنځل وکړل؟ اوس که د هم په ځای باندې تاسو می ووایئ
फॉर एग्जांपल व्हाई डिड यू अब्यूज मी بیا دې څه مطلب دی درې مطلب دی چې تا ما ته کنځل ولې وکړل why did you abuse me تا ما ته کنځل ولې وکړل Alright dear friends, finally here is the end of my lesson and I really hope that you have liked this lesson. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي څه مو ته زده کړي وي او مزید غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ نو بیا موږ سره اوسئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ هر ټیم موږ خپل پوره کوشش کوو چې څه داسې ویډیوز اپلوډ کړو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي څه قسمه پوښتنه هم وي انګلیش ریلیټډ نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب درکړو